تازه شیخ هیبت الله خونزاده مهم پیغام. آیا د افغانانو د یووالي نوې مرحله پیلیږي؟ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو تحولاتو او بریدونو وروسته د اسلامي امارت مشر هیبت الله خونزاده په یو تازه او د پام وړ پیغام کې د افغانانو د یووالي غوښتنه کړې ده. نوموړي د هیواد ټولو سیاسي څیرو او بیلابیلو ډلو ته غږ کړی چې د اوسني حساس وضعیت په نظر کې نیولو سره باید اختلافات شاته پرېږدي او د ملي ګټو لپاره سره یوځای شي. د هغه په وینا اوسنی حالت د دې غوښتنه کوي چې ټول افغانان که د هر فکر او نظر لرونکي وي د خپل هیواد د ساتنې او ثبات لپاره ګډ دریځ غوره کړي. هغه ټینګار کړی چې پر افغانستان هر ډول بهرنی فشار او برید د ټول ملت پر وړاندې ګواښ دی او اړتیا ده چې په ګډه ورسره مقابله وشي. شیخ هیبت الله همداراز ویلي چې د هیواد ساتنه یوازې د یوې ډلې مسؤلیت نه دی بلکې دا د ټولو افغانانو ګډ مکلفیت دی. نوموړي زیاته کړې چې که سیاسي مشران، قومي مخور او نور اغیزمن اشخاص سره متحد شي نو افغانستان کولای شي له روانو ستونزو څخه په بریالیتوب سره ووځي. په خپل پیغام کې هغه دا هم څرګنده کړې چې د اسلامي امارت له لوري د تفاهم او همکارۍ لپاره زمینه برابره ده او هر هغه افغان چې غواړي د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره کار وکړي کولای شي په دې بهیر کې برخه واخلي. هغه ویلي چې اوس د یووالي او ګډ کار وخت دی، نه د اختلافاتو او ویش. په همدې حال کې سیاسي شنونکي وایي چې دا ډول پیغامونه ښایي د افغانستان په سیاسي فضا کې د نرمښت او تفاهم لامل شي په ځانګړي ډول داسې وخت کې چې هیواد له بهرنیو فشارونو او امنیتي ننګونو سره مخ دی. بلخوا د پاکستان وروستي بریدونه د خلکو له پراخ غبرګونونو سره مخ شوي او ګڼ شمېر افغانان یې غندنه کړې ده. راپورونه ښیي چې په زیاترو سیمو کې ملکي زیانونه اوښتي دي چې دا وضعیت لا حساس کړی دی. کارپوهان ټینګار کوي چې که افغانان وکولای شي د ملي ګټو پر بنسټ یو موټی شي نو دا به نه یوازې د امنیت پر ټینګښت کې مرسته وکړي بلکې د هیواد د راتلونکي پرمختګ لپاره به هم یو مهم ګام وي. په پای کې شنونکي وایي اوسنی وخت د یووالي، تفاهم او ګډ کار وخت دی او دا به راتلونکي ورځې وښیي چې افغان مشران په دغه فرصت څنګه وکاروي. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو را سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت.